د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر ټیټ نیول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ماغز اول سم سره دا د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دی پسې بل طرف ته تاو شوی د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری رانه شوی نبی رسول الله ورته بیا سو نه بیا ته بل طرف ته مخ واړه د الله پاک پیغمبر زه درته هم چې مانه بدکاری شوی د زنا رانه شوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغیزه زنا بدینی کړي اسه بدی چرته نور څه چل کړه خپل ول ملول بدی کړي لاس پدی ورل زنا بدینی کړي دې تم زنا ویل کیږي کنه دام اسباب د زنا دي پردې زنانه ته لاس ورړل دام زنا د لاس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغه زنا به درنه کړی نه شي از چرته څه چل به کړي لاس ماس په ورړل یا به خپل اول کړي زنا به درنه نه شي وی د الله پاک پیغمبر داسې کار میکړه لکه څنګه چې سړی د خپل حلال بیبي سره کوي داسې رانه شوی داسې کار رانه شوی دی الله سلور پیری په ځان گواہی وکړه او د زنا په باب کې په سړی په ځان باندې سلور پیری گواہی کوي چې کله په سلور پیری په ځان گواہی وکړه زنا په ثابت شو سلور پیری په ځان باندې گواہی وکړه نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل کله که ماویز وعده د اشتراک به وعده وینه الله پاک پیغمبر وعده کړي مخبل خزم سات لرما حلال خزم هم د داغي موجود رانه دا ګناه شوی دی الله نبی رسول الله والسلام صحابه کرام ته فرمایل اذا خپل رور بوزه دې سنگسار کوي دی بوزه دی سنگسار کوي ځکه په ځان باندې گواہی وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نشوله او بل واده والا دی او واده والا سره چې بدکاریو کې دی به سنگساریږي د تب سنگسارول دی په ګټو وشتل کېږي دی بوزه دی سنگسار کوي صحابه کرام وبوستو اس یو سارا ته وستو الله او په ګټو باندې وشتل شروع کړه د دې صحابي چې په ګټو باندې دی وشتنو مر خو ګران کار دی نو مرتبه سوک ټینګې دی او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شي او دا غي نه مړ شي زخمی به پروت او ګټه به در باندې راوريږي مرګران کار دی بیا پتی کو باندې په وشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په باندې د یو طرف او د بل طرف د کانو گزارونه شروع کړو د ټینګ نشو پتیخت شو پمند شو نو چې داسې تختیدو عمر رضی الله تعالی په لار کې ولاړو دی په خوا تیریدو هغه چې زمکه تلاش کو د اوخ د جامې د اډو کې پروتو او چې د اوچت کو د سر له ولا راواچ او چې سر له راواچ دی وینو ته دار کړه په ځای پریوت هغه ویني په عمر رضی الله تعالی هم ولګی دی چې په عمر رضی الله تعالی لګی دی عمر رضی الله تعالی ته خیری وکړي الله دې داسې کو تا چرته زنا نه وکړ نو موږ به ولې په وینو ککړولو په دې پلی تو وینو دې موږ ککړ کړو خیری وکړي بدره دی وته ویلي صحابه کرام را لوي د الله پاک پیغمبره ماغز مونږ مړ کو سنگسار مو کو په ګټو مو وشتو یو صحابي په کې ویل د الله پاک پیغمبر چې مونږ په گزارونو شروع کړو ټینګ نشو پتیخت شو خو د عمر په خوا باندې ته نو دور له د اوخ د جامې اډو کې راواچو پاغي باندې مړ کو او بیا ته بد را دي مو خیری ورته وکړي نبی رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو دارنګ سور شو عمر تما هیڅ ته بد را دي ویلي وی او د الله پاک پیغمبر زنا کړي ونه بدکاری کړي ونه څه خسله خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کم ذات په قبضه کې چې زما روح ته ماغز داسې توبه استلی کو د مدینه منورې په تمام ګناګارو باندې تقسیم شه الله بټولو بخي الله بټولو بخي په یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ماغز داسې توبه استلی کو د توبه زما د امت په تمام ګناګارو تقسیم شه الله به زما د تمام امت ګناګار وبخي داسې توبه استلی دا دغه متعلق خیری کوي بد ردی وای هغه داسې توبه استلی دا الله داسې معاف کړی دی الله دې ته وی توبه ښه دې ته سوی توبه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ماغیزه بدکاری به درنه نشي نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوی ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدل د الله پاک پیغمبر د جهنم اور نشم برداشت کول الله بیا ګوره کنه چې ماغز رضی الله تعالی شهید کړه شو
یو زنانه رااله زنانه حالانکه د ماغز رضی الله تعالی حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو، په ګټو ویشته شو، سنګسار شو. په دې کې یو زنانه رااله د نبی علیه الصلاۃ والسلام لره. د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی او ماغز وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی. وی هغه بدکاری چې د چا سره کړې هغه ځای موي. اوس ګوره دې زنانه ته وی هغه بدکاری زما سره کړې هغه ځای هغه زنانه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل استام واده دی او زم واده کړی خزای مخ دغه باوجود رانه دا ګناه شوی دی، دغه باوجود ما دا ګناه کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل په ګډه خو به معصوم نه وي. دا الله پاک پیغمبر په ګډه می معصوم شته دی، په ګډه می معصوم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ته لاړه شه، ځکه د کمی زنانه چې په ګډه باندې معصوم هغه ته سزا ورکول په شریعت کې جائز نه دي. د زنانه خو ګناه کړي خو د معصوم خو ګناه نه ده کړې کنه، دی ولې په ګډه کې وجني. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ته لاړه شه کور ته، چې کله دا معصوم اوسېږي بیا به خبرې کوو، اوس لاړه شه ته. زنانه کور ته لاړه. دې ته وایي د الله نه یره، دې ته ویلی شي توبه. کال پس چې معصوم یې اوسېږي او راله دوباره نبی علیه الصلاۃ والسلام له معصوم په خوا کې راغستی دی. وی د الله پاک پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری کا، هغه معصوم پیدا شوی دی، ما سنگسار کا، ما پاک کا، زه د الله سزا ته په آخرت کې نه یم ټینګه، ما ته په دنیا کې سزا راکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ستا سره چې دا معصوم دی نو دی خو پی خوري، دا خو د پیو معصوم دی، نو ده ته به بیا پی څوک ورکوي. کور ته لاړه شه تر څو پورې دا معصوم د پیو د مودې نه وتی نه دی، د هغې پورې زما خواله مه راځه. زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې معصوم ته پی ورکول او معصوم د خوراک شو. حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره رااله په 3مه پیره باندې، په 3مه پیره باندې رااله او معصوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام لراله وی د الله پاک پیغمبر دا معصوم ما د پیو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی، وګوره هغه ډوډۍ خوري، ډوډۍ یې په لاس کې ورکړې وه. وی وګوره هغه ډوډۍ اوس دی خوري، خو په ما باندې د الله قانون جاری کا، ما ته سزا راکا. نبی علیه السلام چې معصوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوړی شي، هغه معصوم یې ترې واغستو او بل چاته ورکو، یاره د دې معصوم به ته کفالت کوي، ته ذموار یې، دی به ته لویی. هغه چاته حواله کو او هغې زنانه باندې د الله قانون جاری شو، سنګسار کړی شو. دې ته وایي د الله نه یره، دې ته وایي توبه د الله په دربار کې، دې ته وایي توبه. الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالى چې په قران کې بار بار فرمایي زه تیرا زایمه، زه تیرا زایمه، زه تیرا زایمه، د صحابه کنه بعضی بدبخت را پاسي په دغه صحابه کرامو پسې جبر او باسي پاغو پسې خبرې کوي. دې ته ویل شي توبه د الله په دربار کې، دې ته ویل شي د الله نه یره. ورونو خپکیږئ ما، نن سبا د بدکارۍ ډېرې زیاتې شوي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زنا دا ډېره لویه ګناه ده. قرآن دا نه دی ویل چې زنا مه کوئ، قرآن وی ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کیږئ مه، هغه ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي. داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي، داسې بازارونو ته مه ورځه. دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي، دی به بدکاري کوي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي تا د یو زنانه سره چېرته بدکاري وکړه، تا خو د دغې خاندان بیړه غرقه کړه، تا خو هغه رسوا کو، تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو. یو مسلمان دې څومره بېعزتي وکړه. نبی علیه السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مختور کړي، نعوذ بالله. ادنا درجه د سود دا ده. او نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود، ناکاره سود، خراب سود دا ده چې د بل مسلمان عزت ته خراب کړي، عزت خراب کړي. کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل، تا ورسره بدکاري وکړه، د دغې خاندان د عزت جنازه دې ویستله، الله په ډېر زیات خفه کېږي. نسب دې ټول ګډوډ کو، نسبونه دې ګډوډ کړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین په الله که دا هره مسله موږ په خلکو پرده راچو، موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې، موږ د هېچا خبره مخې ته نه کوو، دا زموږ سره امانتونه. کو ما درته د دنیا حالات، د پښتنو حالات مې درته بیان کړو، غوږونو ته بلاس کوي، غوږونو ته بلاس کوي.
زما سره تیر ورځ مرګري ناستو ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وی مولانا صاحب خپل رور راله عزت خراب کړی دی خپل رور دا نورې مسلې خو چې دي دا هغه خو عامه خو د الله په دربار کې یاره پکار ده کم حالت شروع دی د زنانو کپړو ته وګورئ دا کم زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نری کپړې اغوندي د جورابو په شانتې تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړوي بار ته روزي ځان د دې زنانه مقصد څه کېدی شي بس لنډه خبره دا ده په دې څه مقصد دی لنډې تنګې جامې تنګ پرتګونه نری کپړې د دې زنانه څه مقصد دی خو خاوند ته ځان ښایسته کوي خاوند خو د دې یو ځم پټ نه دی خدا چې بار ته روزي دا کپړې چې د دې څه مقصد دی ځام خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچی تی دفاع کړو تباه دې کړو ستا دې لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم تصورات راځي کم سوچونه راځي تا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې دی ټولو بال پتا باندې دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي درنې جامې